شاي کتار دی و کتار دی عجبه کتار جوړ کړی ښه دلې نور خلک هم راغلي کتار دا کتار سایزه دی الله کې دا واخه مې چې داله سره وزن داله ته بس ما ډبره ما دومره په شوق راخسې و د دلې ما ته کله ولیدې ما دغه چا ستا اختیار واچ د داروخان آیفون چې درې سترګې درلودلې ورک دی د ده برانډوالان ښه برانډ چونګاټ هغه لوري ته داسې اوبه را روانې دي دلې سټور کېږي ماشاءالله ډېر خوندور سینې دی شاي کتار دی و کتار دی عجبه کتار جوړ کړی ښه دلې نور خلک هم راغلي کتار دا کتار سایزه دی کم هاي ولې راواخله یادګار وي کور ته بچی جوونه ولر سخت کتار دی دا ډیر سخت کتار دی یو سنو دا غری نظم نه دی زده مشتانه دی زده کیمرا چیزه پر پرګرس تیر واخله یا ولې یادګار وي تیر واخله یادګار وګر تیر واخله تیر نور کوچان صدام سره بیا کړي شه بس وز دا دی ډوډۍ مو خوړله اغازګې عجبه ناوله د خوند کوي وز دا دی روان چیرې وس روانې بس وز نه د کور خواته روانې وه د مازدیګر سو سار راغلي په دا غرو کې ګرځېدو لار لا دغه نوی ګنټه لار پات ډېر سفر راته پات او ماشاءالله خوندور دننه سو زه شي کې د بری په لکه ولې تاسو یو دانه خوراکي ما څه په وکړ دار دین کې یو دانه چیرې مرانه ویدونه بړ وخت نه یم او سبد کټ دی دا زه نه ویخ نو د څه خوښه ده دا شي ده او دا ډیر بد هغه جبه ټینګ دی ول سره په کومه پاپا بابي هغه بابي هغه د خپل دغه نسمیه لږه چې سارا له وګورم وګو چې خوان تایلاک جوړی هغه د خپل نسمیه دا کلی راځي چې په جلې کرا واخم او سبد غټ دی ماما نه ما دې درو ما دا خو نه کړی په دې کار کې اس یو ډو باندې سبحان الله دا نه دا ما خایب شو یار سه مردار سل یار نه کوه یا دا توانی شي نه سمستان ماشاءالله ماشاءالله دا زګله فرادي بخره عجب اوبه روانې دي ها خوندورې اوبه ها دا نه ولا دا ځای دا ګورو باندې سره شي دا شي ماشاءالله داس کې ته تاسو ګور سبحان الله ډیر خوندور ځای دا تاسو ګورئ دا تاسو ورته ګورئ دا غلوري ستا سوبر روانې دي د لیس تور کېږي ماشاءالله ډیر خوندور سینې دی ډیر ښه خوندم کوي ما بیخي زیات خوند راته کوي زه اوبه وڅښم الحمدلله خوندورې اوبه دي اوس دا دی روان یو بابي هغه مخ ته دی دې چړو شي کې ورچې شي نه ښه بس چونګاش ټیک شه دې به تا خوند پر واکس ډېر وی په ډېر څه خوند یو په ډېر څه چکرو دا اوبه ته تاسو ډېر خوندور بابي هغه ستا یار خدا دی بابي هغه سمت سپیډیا څوک چې پته نه ځي نقطه ورته ول دانچا دغه چونګاش څه وایي سګریټ په خپل سره ته درځي اې درته چونګاش وای چونګاش یار
ګران ته ورګه دننه کې بیا دغه وای بیا څه پاتې وبېروئ بله دې غوا پرله تر شکل سوشت وای سنوی ول ما چې بس ختم کړی یا ما سره دا غي بڑوا دي راخښ نه وسوم ما کړ تاسو دا وسوم لقب دا روخا ډېر پات وبېره اے تای وینځه د تیوار دا ډبه راجبه خوند کې زه دې لخې دا وینځه موبایل راکړه بړو کې مکم ای وینځه ما سره نسم بل ته او شويه نه کړای څه کې واست په منډه وختلم دا د خرو سرله دا دې راوخته لیواغه دی لاندې دی اوس به شوه کېږم څنګه وای راوختلم خو شوه کېږم به څنګه اوس به نو په ناستې ځمه یاره ګرده شوی ډبره ډېر ښه خوند کوي دا وکسم څنګه راملا څنګه وخته بیا به مې نه منې اوس شګه کېدانګی څه مشکل لري بابوی آقا څنګه بابوی ای ولې کېدلې فضل موبایل دې ورک دی لا نه دی پیدا کړی هغه ستا دا شی نور سره و ما خو زما موبایل والله کې بل شي دا شی ولې چې ما ته راکړی نه او وای د داروخان آیفون چې ورک شوی د دا اوس نه دی پیدا شوی څه سره دا خیال دی دا خیال دی انډوالانو سره دی دا لا اوس څه نه لويږي دا خیال از د انډوالانو سره دی موبایل کو چا څنګه راکړی واره پر پزره په تاسو شک دا کدا وخه دا د داروخان آیفون چې درې سترګې درلودلې ورک دی دا پر انډوالانو شک دی انډوالان ګورته راشي ور کنه سره د پزره و خپل شي خپل دغه کنه ته څه په مل پسې ګرځې بیا خوړل بیا خوړی بابا دې کار مله خدای ته کنه کوم آی سبات و بیا دا سرور په ګران وړ کې بابي وړ کې لالا kana gesti bani bak zai kemriya da juri sashi ne da jakar kagara safa ورواځي چې مې پټر کې واچا دا خپل شي خپل دغه کنه ته څه په مل پسې ګرځې بیا خوړل بیا خوړی داروخان نن پل په ټینشن کې دی موبایل یې مړه دا نور پښې مړې اسمه قسمان ورلی داغه شی څنګه چاوله ولې دا اخر خړې ما په واله کې داغه واچوي سنې نیوي مسلمان ته موږ زه په خدای چې وبرن سړی زړه پټاو نس نه دي او یا دا کار دا کوټه په چالو کې زین لاس په دا رنګ په اپریشن کیلا راسه کله ولې پستی هاي ولې ماته کړ دا ډبره ما ته کړل زه غواړم اوس پرس کوم ځای غواړي ولې دې ماته و دا خسته و ما ډبره ما را خسته و د سدي چې تا را خسته ولا تا بیا ور کړو باید چیز نه ما کی پیدا کیږي نور است ورس ما دې راوا الله کې دا راوا خمه چې دالت سره وزن دالت بس ما دې به وز ګور ما ډبره ما دومره په شوک راخسه و د دلې ماته کله ولې دې ما دغه چا ستا اختیار واچ سیبونه دیم ګرځه و خوړل دغه دې ماته کله جبونه ډاک ته جبوته ونه دا خصمان کا ساته د سوق نو خصمان خو ما نه دي کیس کړی سي دی ورس مال د زه نه بیام په موټر مې بیا بس دلې بس موبایل دیم رکسول تم دلې پاتې مرسین زو ورور ما ډبره ما به دومره شوق راخښه و د دلې تسکل تی بیا وایس و د داروخان ملګرتیا ولې نه کوم داروخان خدای قسم په ملګرتیا کې چمونه کوي یعنی اماز پښتون نه فضل غوابه ده و نعمت پښتون ته وای زله فضل څخه خوابه دی منو دی دا چمونه د مور سره کی ما دومره په شوق د بره راخښه و ما ته کله موبایل وز د سورک سلو په قیامت به ان شاء الله نسی در ملاو میرا